السلام علیکم قدرمنو. هرکلی درته وایم د مهمو جملو لړۍ ته. تاسو لپاره د ورځني ژوند ډېرې مهمې جملې راوړي دي کومې چې بیخي زیات د استعمال وړ دي. نو راځو په درس باندې پیل کوو. ملګرو، تاسو جملو ته سم په غور سره فکر کوئ او کوشش کوئ چې کومې جملې موږ لولو نو تاسو یې داسې زده کوئ چې وکولی شئ د هغې په مرسته یا د هغې د فارمول له مخې نوره جملې تاسو جوړې کړئ. فقط په همدغه جملو باندې تاسو اکتفا مه کوئ. لومړی جمله: What day is today? What day is today? نن د څوم ورځ ده یا نن کومه ورځ ده. د ورځې په اړه پوښتنه شوې ده پکې. ځواب: Today is Friday. Today is Friday. نن د جمعې ورځ ده. نن د جمعې ورځ ده. Where will we go tomorrow? Where will we go tomorrow? سبا ته به مونږ چیرته ځو. د راتلونکي زمانې په اړه. سبا ته به مونږ چیرته ځو. We will go to the park tomorrow. We will go to the park tomorrow. مونږ به سبا ته پارک ته لاړ شو. سبا ته به مونږ پارک ته لاړ شو. What will we eat tonight? What will we eat tonight? نن شپې ته به مونږ څه شی خورو. نن شپې ته به مونږ څه شی خورو. We will eat some fruit. We will eat some fruit. مونږ به بعضې میوه وخورو. مونږ به بعضې میوه وخورو. What will we have for lunch? What will we have for lunch? What will we have for lunch? مونږ به د غرمې لپاره څه شی ولرو. یعنې غرمې ته به مونږ څه شی خورو یا به څه شی ولرو. ځواب: We will have some fish. مونږ به بعضې ماهي یا کب ولرو. یعنې ماهي به وخورو یا به کب وخورو. فش کب ته وایي، یعنې ماهي. قدرمن لیدونکو، درس په همدغه ځای بس دی او تاسو کوشش وکړئ چې د دغې جملې په واسطه نوره جملې تاسې را پیدا کړئ. کوشش کوئ مونږ چې کوم لغتونه او یا ګرامر او یا داسې جملې درته وړاندې کوو یا درته لولو هغه تاسو په کتابچو کې لیکئ او له همغه ځایه په غور سره زده کوئ. او که بیا مو په ټلیفون کې زده کېدل بیا هم کومه پروا نه کوي. کوشش کوئ تاسو زده کوئ. او ملګرو، که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي او یو څه مو ورڅخه زده شوي وي نو ویډیو درسره لایک کړئ او د ULD ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو تاسو ته در ورسیږي. د انګلیسي زده کړې نورو ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ نو تاسو فقط د ULD ټیچر یوټیوب چینل د پروفایل عکس باندې کلیک وکړئ. دا کېکاږئ نو تاسو ته به زموږ د یوټیوب چینل هوم پیج راښکاره شي. هلته به تاسو د انګلیسي زده کړې کورس ته په اسانۍ سره لاسرسی پیدا کړئ. نور مو الله مل شه and have a good time.